نن موږ د یو داسې چا کیسه کوو چې خپل مور د هغه تصویر په اخبار کې د خرڅولو لپاره ورکړی وو. دا هغه څوک دی چې نن په هر کور کې د هغه د کمپنۍ پروډکټ استعمالیږي او اکثره خلک غواړي چې د هغه په رقم جوړ شي. دا هغه کس دی چې په خپلو مضبوط ارادو او په خپلو اعتمادیو سره ځان د کامیابي اخري مهیج ته رسولی دی او ځان یې هغه ځای ته رسولی دی چیرې چې پیسې، شهرت، عزت، نام، مقام، موجودیت لري. کوم چې د هغه نوم سټیو جاب دی. دوستانو نن زموږ سره د کامیابو کسانو په لیست کې د سټیو جاب نوم دی. نن به موږ د سټیو جاب په اړه معلومات درکوو. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې در سره وګورئ. شاید تاسو د سټیو جاب په داسې راز باندې خبر شئ چې تر اوسه پورې پرې نه وای خبر شوي. دوستانو اول به موږ دغه خبره وکړو چې سټیو جاب دغه مقام په یوه شپه نه دی پیدا کړی، بلکې د دغې تر شا د کلونو محنت، مضبوط عزم او ارادو پوره کیسې موجودې دي. دغه کامیاب نه دی پیدا شوی، بلکې دغه ډېرې محرومۍ او غریبۍ لیدلې دي چې د کوم ذکر موږ په همدغه ویډیو کې وکړو. دوستانو سټیو جاب د عبدالفاتح زند علي زوی دی. د عبدالفاتح تعلق د شام سره وو او د سټیو جاب د مور تعلق د امریکا سره وو. د سټیو جاب د پیدا کېدلو تر مخه د هغه د مور او پلار تعلقات سره خراب ول او هغه یو د بل سره جدا شول. د سټیو جاب پیدایش په ډېر کړکېچن حالت کې وشو او سټیو جاب په 1955 کې د فبروري په 24مه په امریکا کې پیدا شوی دی. د سټیو د مور سره د سټیو د شیدو پیسې نه ولې، نو ځکه د هغې مور د هغه تصویر په اخبار کې د خرڅولو لپاره ورکړ او د هغه د مور سره 2-3 کورنیو حال وکړ او یوې داسې کورنۍ واخیستلو چې ډېره مسکینه کورنۍ وله. سټیو جاب په درس ویلو کې ډېر کمزوری ولو او سټیو جاب په درس ویلو باندې زړه هم نه لګېدلو، مګر د هغې کورنۍ بیا هم په سټیو جاب باندې درس ویلو. هغه سکول ختم کو تر کالجه پورې راورسېدلو. هغه په کالج کې په کیلیګرافي کې داخله واخیستله او کیلیګرافي یو بالتو مضمون ولو، مګر سټیو جاب بیا هم ویلو. په همدغه د سکول او د کالج په دوران کې سټیو جاب د کوکولا بوتلان ټولول او خرڅول یې او د کباړي په دکان یې خرڅول او په همدغه سره یې د ماښام ډوډۍ خوړله. سټیو جاب په یونیورسيټي کې شاګردانو ته خطاب وکړ که چیرې ما کیلیګرافي نه وای ویلې نو شاید ما هیڅکله هم د کمپیوټر نوم نه وای اخیستی. سټیو جاب نالایقي له وجې د یونیورسيټي څخه وایستل شولو. د دې وروسته سټیو جاب د نوکري د پیدا کولو لپاره یوې خوا بلې خوا ګرځېدلو. په همدغه دوران کې سټیو جاب یو گیم هم جوړ کړلو او په 1986 کې سټیو جاب، سټیو لیګ او رونالډ وینګ سره یو ځای شول او د ایپل کمپنۍ بنیاد یې کېښودلو. دوستانو د سټیو جاب اصلي کمالات اصلي نور دي. په 2004 کې د کینسر په مریضي اخته شو. دوستانو تاسو خو په دې ښه پوهېږئ چې د دغې مریضي مریضان مړه کېږي. دلته هم ډاکټرانو وویل چې ته په 6 میاشتو کې مړ کېږې، مګر د ډاکټرانو د حکم څخه انکار وکړ او دوی تر 6 کالو پورې ژوندی وو او دوی تر هغه پورې ساه اخیستله تر کومې پورې چې آیفون 15 نه و جوړ شوی. سټیو جاب د ایپل کمپنۍ څخه یوازې $1 په کال کې اخیستلو، 50 سنټه په میټینګونو باندې لګول او 50 سنټه یې په خپله کارکردګي باندې مصرفول، مګر بیا هم د امریکا د 40 نمبر مالداره سړی و. د هغه سره 8.3 بلیون امریکایي ډالر ول. دغه پیسې یوازې د ایپل کمپنۍ څخه ګټلې وې. سټیو جاب تر اوسه پورې د ایپل پیدا کوونکي په نامه په دنیا کې یادېږي. د ایپل استعمال نن په ټوله دنیا کې کیږي. د دغه کمپنۍ مشهور پروډکټ په نړۍ کې هر ځای، په هر ښار کې، په هر کور کې استعمالیږي. سټیو جاب په دغه کمپنۍ کې آیفون، سمارټ فون، آیپیډ، لیپټاپ، کمپیوټر، LCD، ایپل سمارټ واچ، ایپل ټي وي ټول جوړ کړي دي او په سافټویر کې یې میک iOS، آیټون میډیا پلیر جوړ کړي دي او په آنلاین سرویسز کې د آیټون سٹور، iOS ایپل سٹور، میک اپ سٹور، ایپل موزیک او آی کلاود ذکر دي. دوستانو د دغه ټولو مالک یوازې سټیو جاب دی او د دغه جوړونکی هم یوازې سټیو جاب دی. مطلب سټیو جاب په دومره لږ وخت کې دومره ډیر څه کړي دي. دوستانو په دنیا کې په میلیونونو او بیلیونونو انسانان ژوند کوي، ځي او راځي، مګر خدای پاک ځینې انسان په ټوله نړۍ باندې پیژني، مګر د هغې څخه یو دغه اعزاز سټیو جاب ته هم ورکړی دی او سټیو جاب دنیا ته لویه تبدیلي راوړې ده او په دنیا کې ځینې داسې خلک دي چې دنیا ته تبدیلي راوړې ده. د مثال په طور چا بجلی ایجاد کړی ده، چا کمپیوټر ایجاد کړی دی، چا کمپیوټر ایجاد کړی دی او چا موبایل ایجاد کړی دی. همدا ډول داسې ډېر خلک داسې مثالونه لري. نو د دې لپاره که چیرې سټیو جاب دغه دنیا ته نه وای راغلی نو ډیجیټل دنیا به بیا د ډېر څه نه بې برخې وله.
سټیو جاب په 2011 کې د کینسر د مرضي له وجې مړ شو. سټیو جاب خو اوس په دغه دنیا کې نشته، مګر د هغه ټچ سکرین همیشه د دغه دنیا سره شته دی. تر کومې پورې چې ټچ سکرین وي تر هغه پورې به د سټیو جاب نوم هم ژوندی وي. دوستانو، هغه کس چې په کوچنیوالي کې خرڅ شو، هغه کس چې د کوکولا بوتلان یې ټولول دنیا ته دومره څه کړي دي، نو سوچ وکړه ته یې هم کولی شې. دوستانو، دا ول د سټیو جاب د ژوند په اړه معلومات. که چیرې مو دا معلومات خوښ شوي وي دا ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ووایاست چې راتلونکي ویډیو د چا د ژوند په اړه جوړه کړم.